د اوړي پر راتګ او د هوا په تودېدو سره ننګرهار کې د انتاني ناروغیو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت د انتاني ناروغیو د درملنې روغتون ډاکټران وایي اوس مهال په شري، ډینګي تبې، ملاریا او کولورا د اخته ناروغانو شمېر زیات شوی دی. دا 3-4-5 میاشتې کېږي چې موږ میزل ډېر شدید آوټ بریک لرل، اتیاو پورې تنه د شري ناروغان لرل، چون واقعیت ډېر زیات او آوټ بریک او موږ هم زموږ پرسونل ښه کار وکړ او د ته رسیدګي وکړه، ټول ناروغانو ته رسیدګي وشو. مړینه هم پکې یو اندازه زیاته وه ځکه چې موږ ته ټول اختلالاتي کیسونه راتلل. هوا ګرمه شوې ده، د ډینګو واقعیت ډېر شوي دي، سالاتو واقعیت ډېر شوي دي چې په هغې کې کولرا ده او د ملاریا واقعیت ډېر شوي. د 50 بستریز روغتون د مسؤلینو په خبره ځینې وخت پکې له 500 ډېر ناروغان بستر وي. روغتیا پالان د انتاني ناروغیو څخه د مخنیوي په موخه وقایوي تدابیر او حفظ صحي ته پام کول خورا اړین بولي. د شري مرستې لرم ډاکټران کور آباد بچلو ډاکټران د مخ خدمت کوي او اوس د دویمه ورځ چې اوس ښه یم ډېره ساعت په ساعت د موږ ډاکټران د موږ پوښتنه کوي. زه ډېر سخت مریض وم، دې هسپتال ته راغلم، د ما ډیره ښایسته تداوی وکړه. زه د دې هسپتال د کارمندانو نه ډیر خوشحال یم. د ننګرهار د انتاني ناروغیو د روغتون مسؤلین وایي په تیرو 3 میاشتو کې د څه د پاسه 20,000 انتاني ناروغانو درملنه کړې ده. د دوی په خبره په یاده موده کې د کرونا 109 شپېته، د ډینګي تبې 143، د شري 1948، د ملاریا 42، د اسهالاتو 612 ناروغانو په بستر او د سلګونو ناروغانو له بستره بهر درملنه کړې ده. 1230 مریضان سراپا یو پیډي کې معاینه کړي دي او 2044 کسان موږ دلته تداوي کړي. 12609 لابراتواري ټسټونه شوي دي، 608 د الټراساوند ټسټ اجرا شوی دی او 219 کسانو ته دغه اجرا شوي دي. دا د اکسرې وار چې دی چې د همیش مریضان په دغه باندې تقریبا په اوسط ډول سره 140%. مسؤلین په یاده موده کې له دغه ناروغیو څخه د مړینې شمیره 1.0 یادوي او زیاتوي چې په دغه روغتون کې ناروغانو ته درمل او خواړه په وړیا ډول ورکول کیږي او د 4 روغتیايي پرسونل پر مټ ورته خدمتونه وړاندې کوي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.